د هند دوه افسانوي لوبغاړو او لوبډل مشرانو له نړیوال شلوریز کرېکټ سره مخه وکړه. په دې ویډیو کلېپ کې د ويرات کوهلي او روهيت شرما د نړیوالو شلوریزو لوبو په اړه غږېږو. پرون د هند ملي لوبډلې له لوري د 2024 کال د شلوریز نړیوال جام اتلولۍ له ګټلو وروسته د دغه هیواد دوه افسانوي لوبغاړو او لوبډل مشرانو ويرات کوهلي او روهيت شرما له نړیوال شلوریز کرېکټ لاس واخیست. ويرات کوهلي چې له روهيت شرما وړاندې د هند ملي لوبډلې لوبډل مشر وو، په 2008 زیږدیز کال کې کرېکټ ته مخه کړه. کوهلي د کرېکټ له پیله د 2024 کال د جون 9 پورې ټولې 125 شلوریزې نړیوالې لوبې وکړې چې په 117 پاڼیو کې 4188 منډې جوړې کړې دي. نوموړي په خپل د څو کلن سفر او لوبو کې د 309 څلوریزو او 124 شپږیزو پر مټ یوه سلیزه او 53 وهلې دي. تر ټولو لوړې منډې 122 او وروستۍ نړیواله شلوریزه لوبه یې پرون د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړه چې ټولې 90 منډې جوړې کړې. بل لور پرون د شلوریز نړیوال جام د اتلولۍ ګټلو پر مهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر روهيت شرما هم له نړیوال شلوریز کرېکټ سره مخه وکړه. نوموړی چې له ويرات کوهلي وروسته د هند لوبډل مشر وټاکل شو، په 2000 زیږدیز کال کې کرېکټ پیل کړ او هغه مهال په لومړي شلوریز نړیوال جام کې چې اتلولي هند وګټله هم ولوبېد. ښاغلي شرما له 2000 کال د 2024 زیږدیز کال د جون تر 9 پورې ټولې 159 نړیوالې شلوریزې لوبې وکړې چې په 150 پاڼیو کې 4211 منډې وکړې. روهيت شرما د کرېکټ په خپل 22 کلن سفر کې د 383 څلوریزو او 250 شپږیزو پر مټ 15 سلیزې او 22 پنځوسیزې وهلې دي. تر ټولو لوړې منډې 121 او وروستۍ شلوریزه نړیواله لوبه یې پرون د جون په 9 له سویلي افریقا سره وه چې یوازې 9 منډې پکې جوړې کړې.